هغې اوس هم یادوي په 9م ټولګي کې وه چې د ورور په بدو کې ورکړه په سرو سترګو ټولګي ته راننوته دا یې وروستی راتګ و ښوونځي ته ټولګي ته د ښوونکي په داخلېدو سره هغه په قد دنګه شنې سترګې او ښکلې ودرېده د خبرو پیل یې په ژړا وکړ او له ټولګیوالو سره یې خدای پاماني وکړه ښوونکي ترې د تګ پوښتنه وکړه هغې دومره په ګونګۍ ژبه وویل ښوونځی د پښتو ناوړه دودونو له امله پرېږدم جرم مې ورور کړی او په بدو کې ما ورکوي زه بېګناه قاتل مې ورور دی جرګه راغلی ما سورکې ورکوینه د همدې خبرې په پای سره یې د لوپټې په څنډه خپلې روانې اوښکې پاکولې او له ټولګي څخه ووته د نجونو پسې قطار جوړ شو شیبه وروسته نجونې بیرته راستنې شوې په ټولګي کې د غم ټغر خور شو چا څه او چا څه ویل خو د هغې په تګ سره د یوه ځوان زړه مات شو ټولې تمې غوڅې شوې هغه زړه چې د ژوند ټولې هیلې پرته د مینې له اقراره په چوپه خوله د هغې له مینې سره غوټه کړې وې له خاورو سره خاوره شوې هغه په زړه مات ځوان اوس په هره چیغه کې د هغې پیغلې پر وړاندې خپل ځان ګرم ګڼي هغه ځکه چې د کلونو په تېرېدو سره د پټې مینې اظهار ونه شو کړی اوس نو په یوازې ځان د مینې په سختو لارو او په بدو کې د ورکړل شوي پیغلې له یادونو سره مزل کوي